جیسن ډوګلاس څوک دی؟ افغان لوبغاړو ته ولې لارښوونه کړې؟ څه ورته ویلي؟ پوره معلومات راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی د فټنس متخصص جیسن ډوګلاس په یو ویډیو کې پر افغان لوبغاړو غږ کړی چې په کور دننه خپل تمرینات جاري وساتي. جیسن ویلي دا چې کرونا ټوله نړۍ نیولې نو افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپل فټنس په کور دننه سم وساتي او ځینې مشخص تمرینات ترسره کړي تر څو راتلونکي نړیوال شلوریز جام لپاره آسیا جام ته فټ اوسي. جیسن په 2014 میلادي کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شو. نوموړی د افغانستان په شمول د سویلي افریقا په کورنۍ ټیم کې دننه هم دنده ترسره کړې وه. همدا شان د نمیبیا لپاره روزونکی هم پاتې شوی و. هغه په 2012 کال کې د کیپ ټاون پوهنتون څخه د تمریناتو په ساينس کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. جیسن په ویډیو کې د افغانستان د لوبغاړو لپاره ډېر داسې تمرینات ښودلي چې د افغانانو لوبغاړو لپاره ډېر زیاته ګټوره تمامېدلی شي. نوموړی په هغه وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره ملګری شو کله چې افغانستان په کرکټ کې څه ناڅه پرمختګ کړی و. جیسن هغه شخص چې د افغانستان سره د لوبغاړو په فټنس جوړولو کې پوره همکاري کړې وه. نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به د جیسن د خبره ومني او کنه په کور کې به خپل فټنس خپل تمرینات ترسره کړي او کنه لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.